دا ټول خلک مونږ ته پوښتنه کوي تاسو فاروق ته څنګه وختئ راځئ تاسو نن خپله واورئ نو ټول نه لومبۍ خو به دې ته 100 کیلومتر واکینګ کې دې سره ته ستړی کېږې نه نه دا به ګاډي کې کې که نه تا د خوراک څه پوزیشن وي نو بس خوراک خو هلکه غوندې خوراک وي لکه سهار ناشته کې 10 پراټې وي او ورسره اینه وي چې اینه نه وي ته ورسره کلیجي هم خوړی شي او د غرمې نه هم معمولي غوندې لکه یو پتیله چاول یې ته خوړی شي او څوک چاولې نشي خوړی هغه به څه کوي نو بس دا د نری وریجو خوري بیا که نه او فروټو سره به څه کوي فروټ هم ته داسې هلکه غوندې خوړی شي لکه یو کرې ټمونه شول یو دړی خټکي شول یو شپږ هندوانې شوي دا ته په ټایم باندې خوړی شي لکه نو تا د آرام څه پوزیشن وي دې سره آرام خو به ځي بیخي نه کې آرام خو به ځان نه خولې وباسي لکه 24 غنټو کې به ته 20 غنټې اے سی تودوي او بقایا چې ته راپاسې نو بس 4 غنټې ته آرام وکړه که نه او که دې نه علاوه څوک فاروق ته ونه ختل هغه به څه کوي لکه نو بس دا ډیلیټ کړي که نه حاجت خو یې نشته دی د شدید ګرمۍ د وجې نه نن په 400 کې د یو خاندان 7 کسان کالام ته لاړل بیا دومره لوی سړی شوې مړه نه چېرته دله واده کوي نه دله چېرته جنۍ ګوري مړه یاره ما ته هم پته ده خو د روسه پورې راته چا داسې ویلي نه دي چې ته زما ژوند دی زما زندګي کیدی شي چې تو د چا مرګ یمه په لاسو خپور وغې او بیا هم خیرات غواړې دا خیرات غوښته غلط کار دی وروره تا چېرته خیرات غوښتی دی نه تا تپوس ولې وکړو نو چې تا خیرات نه دی غوښتی نو بیا څنګه وې چې دا غلط کار دی वही नाज़िया इकबाल का गाना है। नाज़िया इकबाल का कौन सा गाना? पश्तो गाना तो बताइए सर। गाना बस भंगड़ी वाले श्रृंगावे रावी के कर गावाले ډیر خطرناک شي دیخه او کنه زموږ په مالک کې بیګا سلور ماشومان مړ دي په دې روزه کې غیب وی بار به نه راوتلې یاره په روزه کې د کوره نشم راوتی یاره ولې دونه به مې کول چې صرف منزله بتلم راتلم به او په روزه کې اډوله سره راوتی هم نشم یاره دا ولې یاره یوه ته مې خبره وکړه اورې د نسوارو نشی وه وی ګورې وی د مخه نه مې لرې کېږه که نه د بوسو څخه درنه ول جوړ دا بعضې جینکې هم ساجیبه غونده کي چې زیاته ګرمي یا زیاته یخني نو کار به نه کوي او چې موسم ښکلی نو کار تېړه نه کېږي او لا د پاسه به وایي چې زه خو ډېره محنتي یم وعلیکم سلام سال د خیر خیرت ده الحمدلله الله رحم د ستا دعا برکت د خیر تر زو انډیوالان یاران دوستان یې ښه دي شکر ده الحمدلله فضل د خدای تاسو خاص دی کاکا ښه ده ولا ښه ده الله رحم د ستا دعا برکت ده بیخي تر زو نادرکه بیخي چیرې هستئ تاسو والا ته بچیا څه چلو کو کارو کې باندې او سبا یې زو ما خام راځه وخت نه پیدا کوو چې زنګ وو ویله بیله چې تا زنګ راووه ولا تر زو یو څو پیسې پکار دي دلته مې جلاباد کې کار شروع کړی دکان مې شروع کړی دا یو 100 روپۍ پکار دي مال یو 100 روپۍ راکې بیا به درکما غږ دې نه راځي مالې پیسې پکار دي پیسې تر زو بیا به درکم یو 100 روپۍ راولېږي اواز دې پخپخه کیږي اواز مې نه درځي نه راځي ودرې بام ته وخېزما ولا چې اسمان ته مخې دې اواز دې نه راځي خو درې چانه ویل ته بل چانه به راکرس کومنو فضا صحیح ده کتی راکې تر زو بیا به درکم کنه بیا دې ولا اواز ورکسه اواز مې نه درځي اوس نه اواز دې بیا ورکسه نه راځي خو بیا به بل چانه راواخلم نو بس خاطه ولا سرمد صاحب تاسو خو چې عمران خان دی د دې ملک ځان دی د مونږ جهان تاسو به ویل بیټ ته ما به درته ویل پار ګاډي د غلا لمبر پلیټ ته خو څه چلی کړی پوزیشن یې ټیټ ته او چا ویل پوزیشن لیټ نو خدای شته عمران دی چې راغلی دی ژوند ګران دی دوه درې ته خپل هم ښځې لاړې کورې وران دی خو تاسو ټور کو لینم ولا برابر کو غریب سړی په در په در کو اپردي کوارټر نه په بهر کو اوس ټول ګیله کوي املا ماته ده نو لوسم ګیله چاته ده عقل خو زمونږ خلکو شته نه دا ښځه چې سیبه زم دا کونه زمونږ شاته ده او د هغوی خو زیاتې پسې زیاته ده چې د وټونو ته ولاړو که زمونږ د جنازې کټونو ته ولاړو او ما چې دا ټوپک څنګه واستو او د خپل نیکه ته چې مې څنګه دانه خبر کړه او ډز مې پې کوه که نو ګیلان د چرګه ولګېده دا چرګه چې ولګېده د ټولې به وینې بهېدې ستا په دې زړه کې څه درد نه راتلو بس ما چې څنګه لاله کړه جو ټوپونه یې واله وینې ته بهېدې او لاله ودې مې ویشته او بیا دې حلاله هم کړه نو ومې ویشته خو زما نیکه دې بیا هم نه پرېښودې چې دا شی غوڅ لالی مردار یوړې نه بابا یې کولې کیمرامین
کا ته چې دا میسج سین کو دا جواب دی ولې رانه کو خپه نشي یار په غلطۍ رانه سین شو نه کنه یار پرون مې بخان بابا ځان سره په دې بایک کېنولې دي ماړه سے ځان نه لګې ایسے گپ ته دې باندې کې نه مې منه ته ځان ته ډېر هوښیار وې که نه وروره هغه خو یمه زه تا نه د یو سوال تپوس کوم خو که جواب دې راله راکړو که نه په او کې نو 500 روپۍ به راله راکې وکړه که نه نو ته تیار یې او خو بیا روباسه 500 ټوټه غلط هله خو داسې بیماري لګېدلې چې مطلب دننه ټول خوري چپ شه ډاکټر صاحب په خوله لاس کېږده دننه ناسته ده او ناپوهه یو ته ټیک وایم په خوله کې بدنامېږو موږ پښتانه خو په هر څه کې بدنامېږو چې د چا سره یو نه لګي خاصم دی د هغه خلکو ورکې دا خبره ښایستم ډېر غټ نعمت دی خو یار ته د دې نعمت نه محرومه یې که په ژوند کې سکون غواړئ نو د مور خپې زور کوئ آیا هغه مور ستاسو د بچو ولې نه لالا ټیم به زما هم بدلیږي خو یو ځل چې زه په ګړۍ کې سیل واچوم یا سړی څه چلو شو مچرو سره خوړلې چې ټوله وینه دا اوس کی نو ته به سس کی